شاعري کې الهامي کیفیت نه وي د دنیا خلک په واړه شاعران وي. ستاسو ورور کامران دانش د پروګرام پښتو ادب په ننني دور کې سره ستاسو ورور کامران دانش یو ځل بیا په دویمه حصه کې حاضر دی. میلمنو سره ناست ښاغلی خادم شاه مجمر صاحب او کتونکو ملګرو موږ به ښاغلی خادم شاه مجمر صاحب نه د هغوی غزل اورو، د هغوی نه بشیر اورو. ډېر ښکلې غزل لیکي، ډېر خوږ سړی دی. د سکول استاد اوس ریټایر شوی دی، زما په خیال 17-18 سکیل کې ریټایر شوی دی چې د دوی عمر د 60 سال نه بره دی او دوی ډېره خوږه شاعري کوي، ډېره مزداره شاعري کوي. نو زه ښاغلی خادم شاه مجمر صاحب ته وایم چې خادم شاه مجمر صاحب موږ ته خپل یو غزل واورئ. زه به درته یو ډېر پخوانی غزل ووایم جی که نه، جی یعنې د 30-35 سال جی مخکې جی او یو به د اوسني ووایم. ښه جي، ټیک شو. ښه جي. نو پخوانی خو دا دی چې دی کې ما یو څو دغه ولیکلو. جی ارشاد. وی چې خطا مې درته ووی نو وارخطا شوی، چې خطا مې درته ووي نو وارخطا شوی. جی په رښتیا ویل خفه جوړ په رښتیا شوی. واه. او څوک چې زړه هسې ورکړي او بلې نه اخلي، څوک چې زړه هسې ورکړي او بلې نه اخلي، ته به څه وایې ته به ځای زما شوی. واه. او چوپه خوله په پاڼو پټ لکه غوټی وی، چې ازغي درنه راتاو شو په خندا شوی. واه واه. او چوپه خوله چوپه خوله په پاڼو پټ لکه غوټی وی. دا ګل چې سپلې شوي نه دی خاموش یو غوټی که نه. جی. او چې ازغي درنه راتاو شو په خندا شوی. جی. او چې زه نه وم د هېچا ته د هر چا وې، چې زه نه وم چې زه نه وم د هېچا ته د هر چا وې، چې زه نه شوم د هېچا ته د هر چا شوې. واه واه. ډېر ښکلي خوندور. تا او دړه د زنځیرونه ولې نه کړل؟ ای مجمره ته د کوم مرض دوا شوې؟ واه ډېر زیات زبردست. دا پخوانی غزل دی. جی ښه. ډېر او ښکلي. اوسنی په وینو رنګ سیر ګریوان مې لیوني ولیدل، شکر الحمد چې یاران مې پخواني ولیدل. واه. او شمه قربان د ناخدا کړمه غاړې ته زه، شمه قربان د ناخدا کړمه غاړې ته زه، چې په دریاب کې موجونه توپاني ولیدل. واه. او دا یاران دوستان خو داسې لاړه که نه جی چې وایي سپېلني مې تلوکې کړه د نظر دپاره، اوس په قبرونو د هغوی مې سپېلني ولیدل. واه. او بې ښکلولو به دې پرېنږدم د مینې یاره، بې ښکلولو به دې پرېنږدم د مینې یاره، ستا په تندي مې آیاتونه اسماني ولیدل. واه. او تا ته په لاره ما هغه شعر بیا ووایي چې بې د شاهینه هیچا یاد نه کړي لونخړ مجمره، بې د شاهینه هیچا یاد نه کړي لونخړ مجمره، غزل ویونکي د بیضې مې اماني ولیدل. په دغه هغه کتاب چاپ کړی دی یو شاهینو چې د لونخړ ذکر وکړو. او جی بالکل بالکل. شاهین صاحب ډېر یو د کمال کار کړو او ډېر ښکلی کار یې کړو. مجمر صاحب تاسو د بایزي پښتو ادبي ټولنې ذکر وکړو. تاسو بایزي پښتو ادبي ټولنه کې وې او د هغه تاسو پرېښودله، څه وخت کې تاسو هغې میسنګ راغی، هغه تاسو پرېښودله، د دې وجوهات څو تاسو بایزي پښتو ادبي ټولنې ته نه به ده پرېښی. جی د داتیانو دا وایي لونخړ ادبي ټولنه لونخړ خو موږ د اوسه پورې نه پرېښی یاره. هغو که تاسو دا ستاسو د شک چې دی دا هم دا ټولنې یو دغه دی. او جی بالکل. او محب الله صاحب پکې هغه لاړ، کوثر صاحب پکې زموږ صدر و هغه لاړ که نه، او شیر علي سجاد پکې یو ښه ملګری و هغه لاړ، اشنغري اصلي و هغه لاړ. نو بس موږ به هم ډډې ته شو، بیا دغه نورو بیا ځان له خپل لانجه جوړه کړه. مجمر صاحب تاسو نه بل سوال کوم، تاسو سره چې تاسو کله په ټولنه کې وئ، تاسو الک وې نو په دغه وخت کې کم سن کې تاسو څومره عمر وو، تاسو په ټولنه کې څه کردار ادا کوو، په کوم عہده باندې تاسو پایز وې په دغه ټولنه کې؟ کومه ټولنه؟ په بایزي پښتو ادبي ډګر کې اتیانو په دې نه لونخړ هغې کې لونخړ په دې کې خو
محب الله صاحب صدر و جی کنه دا رقم سن خبره ده دا د سن 65 64 خبره ده ښه جی او کوثر صاحب زمونږ یو دغه و ده جی یو رهبر مو ښه جی کنه ښه جی یو ورځ یو خبره پکې په دغه ټولنه کې وشوه جی یو ورځ د مظلوم چې پکې شامل شو ښه جی نو یاره دوی وی محب الله صاحب وی صدر غوره کړو مظلوم سرحدي صاحب دا مظلوم سرحدي نه او جی دی راغلی نو وی صدر غوره کړو جی نو یاره خدای شته ما پکې وی مېره دا مظلوم صاحب صدر کو جی تو عمر سړی او مچر سړی او جی او شروع شریعه مګه داسې تصوف شری او جی خو نه چا پکې وی نه جی وی په پټ وټه کې کو ښه جی یو ورځ هغه محب الله صاحب کاغذونه تقسیم کړو دا په دې نومو لیکه ښه جی هغه کوزه ته ګوره چې هغه نومونه وټول جو هغه زمان نوم څه و ښه جی ښه جی ما د یوې ز صدارت نوم راځل نو کوم نه دغه څه کولای شم ښه جی محبوب صاحب هغه زمونږ خفه شو هغه بیا هغه بشارې را لوران نه کوي مطلب دا چې زه دې ته رد کړم کنه ښه جی نو ما ورته وی چې ګوره تاسو ته ما مخکې وی چې د ټول ناول وی چې نه ښه جی دا ښه جی مړه خو نو چې محب الله صاحب مړ شو هغه د غم داسې شو چې بس دا څنګه دې دا و چې موجوده صدر سردمي شاه صاحب دی دا هغوی نو دوی بیا د هغې نه جدا ځان له ځای جوړ کړه ښه جی ها نو بیا مطلب دا چې حامد صاحب بیا پکې اوس مو ته وایم چې هلکه یو ځای شه که نه او خیر دا مجمر صاحب دا خبرې سردمي شاه ته وایم که ته به صدارت خبر کړې تا به صدر کړي دا مجمر صاحب دا خبرې موږ پروګرام کې نه شروع او دغه اوس راځو د مجمر صاحب دویم غزل لا چې مجمر صاحب موږ ته یو خوږ غزل ووایي ځکه صاحب شاه صابر وایي چې ښه لګي خواږه لګي ستا کاته په زړه لګي عشق لکه د بنګ لوګی کله کله ولګي ته په رښتیا مینه دا دروغ مې نه لګي یو خبره ته کوم مجمر صاحب جی د شعر و شاعرۍ مطابق دا پکې ځان خبره وکړو جی هغه پخواني نه چې هغه شاعران شته او نه هغه شعرونه شته او جی او بالکل په دې ایثار کې یو څنګه یو ملګری و شمس القمر کسې نوم یې دی ایثار باندې جی جی د هغه د زوی واده و نو هغه پکې مشاعره جوړه کړه ښه جی نو دا لیدل استاد هم پکې راغلی و ښه جی نو د پکې سبق غته مګته وی بیا ما یې پکې ټول مخکې نمبر روس نمبر راکړو ښه جی ټول روس نمبر تاسو درکړو ښه جی نو هغه چې بیا د حضرت استاد داسې ډېر ما ته قتل کړل چې دا پکې راکړم خیر نو په هغې کې ما یو شعر ویلو جی چې هېڅ پتا کې پاتې مجمره د پښتونو شو هیڅ پتا کې پاتې مجمره د پښتون شو خدا م غنیمت ته چې خبرې په پښتو کوي واه موږ صرف اوس په پښتو خبرې کوو نو نشته دغه وایي که نه پښتو ختم شو بالکل مجمر صاحب وایي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده او مجمر صاحب تاسو اوس موږ ته یو غزل ووایه یا ورته نظم ووایه نو تاسو خولې نه ملګري پته لري چې مجمر صاحب خو عام نثر کې خبرې کوي خو شاعري هم لږه پکار ده که نه ځکه چې پروګرام د شاعرۍ دی ملګري شعر ته غوږ دي نو تاسو نظم خدا دې کنه نظمونه خواصه ما ډېر لیکلي دي جی او یو نظم پکې جی واړو بصري چې یو ځای شي غرغره شي واړه بصري شي یو ځای شي غرغره شي لمبه شي لیونه شي په حمله شي تکه سره شي واه او وړې چینې چې یو شي خور شي د تا کړو خورونه سمندر شي چې سیندونه ورسره شي واه دا د مطلب چې اتحاد داسې شی دی که نه د سا اوچتېده ښکته کېده چې سره یو شي ښکالو شي ګنګوسه شي بره شي ناره شي واه او سړی وینې تودېږي مټې کلکې شي آهن شي پلکونه ګزارونه شي هر څه ذره شي واه او یو تشي یو هغه شي یو بدی شي یو بدا شي
واه یو دی شي قوت لوی شي متحد شي چې کره شي واه واه او یو سړی چې راشي نو لښکر شي زورور شي حمله شي او سله شي په ملکونو کې پره شي واه او لیلا د مازدیګر د شفق څخه ښکلې نه ده لیلا د مازدیګر د شفق هڅه ښکلې نه ده چې نور دې نه قربان شي د هغه په عینو سره شي واه او غونچک شي د وربل چې شي یو څو ګلونه جمع مجمره زمانه شي چې شي څو ګلونه جمع واه مجمر صاحب غونچک دا مجمر صاحب ماشاءالله له مجمر صاحب ډېره خوږه شاعري ده او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زما سره مجمر صاحب ناستې وشو او د مجمر صاحب نه به دا آخري غزل اورو او بیا به انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې نوي ملګري سره حاضرېږو د مجمر صاحب نه به آخري یو غزل وورو مجمر صاحب یو غزل به راته ووایې که خوښه مو وي جی غزل راته ووایې مجمر صاحب ولې ولې یاره که کسر بیني نو خیر دی خیر دی ووایې غزل ووایې جی او جی وایي تر څو چې ستوري او سپوږمۍ مې په کاله تېرېږي نو یاد به د ښکلې محبوبا زما پړه تېرېږي واه د دې شپې خلک ډېر سوچونه کوي جی په دې سپرلي کې د بلبل قصې ته غوږ ونیسه په دې سپرلي کې د بلبل قصې ته غوږ ونیوه او وختونه مه ستایه وختونه چې په خوله تېرېږي واه ستا د خوږو شونډو نه زه ترخې خبرې اورم قسم دی یاره که د ستوني مې خواږه تېرېږي واه دا شعر بیا ووایه مجمر صاحب ستا د خوږو شونډو نه زه ترخې خبرې اورم قسم دی یاره که د ستوني مې خواږه تېرېږي واه واه که ته شتل چېرې کوې نو بیا یې سم وویله ستا د نظر غشي په زړه کاږه واږه تېرېږي واه که ته شتل کوې که ته شتل چېرې کوې نو بیا یې سم وویله ستا د نظر غشي په زړه کاږه واږه تېرېږي واه ښکلې ښکلې او د امیدونو پړه یاره زما ونښلئ د امیدونو پړه یاره زما ونښلئ دا غم لرلی جون زما به نور به څه تېرېږي واه دا بیا ووایه مجمر صاحب دا شعر بیا ووایه د امیدونو پړې د امیدونو پړه یاره زما ونښلئ دا شعر بیا ووایه دا غم لرلی جون زما به نور به څه تېرېږي واه واه او هغه تا ته ما ویل هغه خیر د دې ځای به یو بل غزل ووایم ما ته کتلې ما ته نه یاد صحیح ده جی صحیح ده جی وی سر زماشه د ګلرخو د پیزار زار سر زماشه د ګلرخو د پیزار زار دوه قافیې دي او جی سر زماشه د ګلرخو د پیزار زار قبلهمه د اشنا په یو دیدار دار او چې خبر د نازنین اشنا یې راوړو نو احسانونه خود په ما دي درې بار بار واه واه په چشمانو یې نثار ګل نرګس شو چشمانو یې نثار ګل نرګس شو په لبانو یې ګلونه د ګلزار زار واه واه او مناسب ده چې کوي قدر د ګلو هغه کس چې وایي زه یم د مالیار یار واه چې دا وایي نو بیا په کار د ګلو قدر کوي او جی بالکل زه به ونیسم زلفې په لاسو زه به ونیسم زلفې په لاسو خو که په لاس یې چا نیولی چمچمار مار واه واه ای مجمره د یار مینه سرداري ده خو یا پتک شي او یا ځای شي د سردار دار واه واه ډېر ښه ډېره زیاته مهرباني ښاغلي مجمر صاحب ستاسو ډېرې زیاته مننه کوو چې تاسو موږ لپاره دومره لنډ تنګ وخت کې وخت راکړو او اوس په د پروګرام زموږ راټول شو مجمر صاحب نه موږ اخري غزل واورېدو او زه پر خپلو شعرونو ستاسو نه اجازت غواړم چې په یو کور کې مو د یو بل تماشه ونه کړه چې په یو کور کې مو د یو بل تماشه ونه کړه ځکه زموږ د وصال تندې ګزاره ونه کړه صابر رښتیا وي موږ د ژوند د ناخبره خلک صابر رښتیا وي موږ د ژوند د ناخبره خلک ځکه د ژوند موږ ته د ژوند د ټکي یو سړي معنا ونه کړه او په داسې خلکو کې مې ژوند و چې زړونه نو
په داسې خلکو کې مې ژوند و چې زړونه نه وو ارمان مې مړ و هېڅ چا یې لاس نیوه ونه کړه خلکو زر ورشئ د شپونکي جانان خبر مې واخلې خلکو زر ورشئ د شپونکي جانان خبر مې واخلې دا د ماښام شو تر اوسه یې ټپه ونه کړه په ځان شکي یم چې خدای به مې بخي او که نه په ځان شکي یم چې خدای به مې بخي او که نه ځکه چې ما باندې یو ښکلې جنازه ونه کړه ما ته د سترګو د زړه خال وي کامرانه خیر دی ما ته د سترګو د زړه خال وي کامرانه خیر دی که راته تا د خپل بېوسه ژوند قصه ونه کړه هم پر خپل مات ګوډ غزل باندې ستاسو ورور کامران دانش ستاسو نه اجازت غواړي او انشاءالله بیا به د یو نوي ملګري سره حاضرېږو تر هغې دمه ښاد آباد ژوندي بریالي اوسئ د الله په امان